بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، اسف مشال یم د خپل پیج اسف مشال شاعري نه تاسو ته یو پیره بیا مخاطب یم. نن را سره په خوا کې احدمین رهبر صاحب او فاروق فطرت صاحب ناست دي. نو د دوی نه به هم غزل اورو او ړومبی ته زه خپل څه شعرونه وایم چې سترګې مې شوې سپینې ستا د سپین مخ په لیدو پسې، سترګې مې شوې سپینې ستا د سپین مخ په لیدو پسې، شنې لوخړې خیږي مې د زړه نه سترګو شنو پسې، او هر ځای کې دې ګورم زه چې ګورم هم تا ګورم، ګرځم جوماتونو میخانو کو بتخانو پسې، هر ځای کې دې ګورم زه چې ګورم هم تا ګورم، ګرځم جوماتونو میخانو کو بتخانو پسې، او تا چې د رقیب په لاس خطونه زما وشلول، تا چې د رقیب په لاس خطونه زما وشلول، بس توبه توبه مې کړه توبه مې ده توبو پسې، زبردست. او ته چې د مشال نه حقیقت ته ژوندانه پوښتې، ته چې د مشال نه حقیقت ته ژوندانه پوښتې، مړه ژوندون څه وي اندېښنې وي اندېښنو پسې. دې نه پس اوس احمدمین رهبر صاحب نه ښکلی غوندې کلام وړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ له راغی، ډېره زیاته مزه وکړه. او د غزل څه شعرونه دي چې مطلب ده د غزل چې د سترګو کې د یاره د اثر د مقناطیس، د سترګو کې د یاره د اثر د مقناطیس، په ځان ته مې راکاږي لکه غر د مقناطیس، او دا زړه رانه وړی د هر ښکلی ستا د خیل دی، دا زړه رانه وړی د هر ښکلی ستا د خیل دی، ستا خو دی والله چې ټول ټبر د مقناطیس. مننه. او راکاږي هر سړی د خپلې مینې په تاثیر، راکاږي هر سړی د خپلې مینې په تاثیر، دا بعضې خو لري زړه او ځیګر د مقناطیس. مننه. او چې ختم نفرتونه شي او مینه پکې عام شي، چې ختم نفرتونه شي او مینه پکې عام شي، نور زړونو کې پکار دی منتکر د مقناطیس. مننه. او زمونږ د غریبو بېوسي د دا محال دی، زمونږ د غریبو بېوسي د دا محال دی، مونږ ځان ساتو خانه په سر د مقناطیس. مننه. او مقصد ده چې په زړه کې اوسېږي که دښمن دی که حاسد، په زړه کې اوسېږي که دښمن دی که حاسد، نو سر تر پایه جوړ دی دا رهبر د مقناطیس. ډېر مزېدار دی. اوس په فاروق فطرت نه ښکلی کلام اورو. ډېره مننه ستاسو د راتګ، خوشحاله اوسئ. غزل مطلب ده چې دنیا نه ناخبره څه هوښیاره ګرځېده، دنیا نه ناخبره څه هوښیاره ګرځېده، نشه به مې په سترګو کې خماره ګرځېده. مننه. او یوه کونډه د ورک شوي زوی په حال باندې وه داسې، یوه کونډه د ورک شوي زوی په حال باندې وه داسې، لیواله وه د کلي نه تر ښاره ګرځېده. ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. مننه. او نن دومره مې وسکلي چې په ځان نه پوهېدمه، نن دومره مې وسکلي چې په ځان نه پوهېدمه، زه په لاره ګرځېدم که په ما لاره ګرځېدم. مننه. نن دومره مې وسکلي چې په ځان نه پوهېدمه، زه په لاره ګرځېدم که په ما لاره ګرځېده. نو دلته څومره ښکلي عینې نه تاوېده به، نو دلته څومره ښکلي عینې نه تاوېده به، یو ته وې چې به ستا پسې هنداره ګرځېده. مننه. او غربت و د بچو و د غربت و د بچو ښه بس مکتب وویمه چې دا مور په تا مینه و او ته په مور مین وې، دا مور په تا مینه و ته په مور مین وې، فطرته تا پسې به بې پیزاره ګرځېده. ملګرو، دا زموږ لنډه غوندې مشاعره وه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. بس په دې د نه اخلم اجازت. د لوی الله په امان.